السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د ګیلرۍ یو داسې پټ راز در وښیم چې ستاسې به ټول حیرانه کړي. او ملګرو تاسو به وایاست کشکې دغه راز له مخه هم موږ ته معلوم وی نو ستاسو شان به محفوظه هم وی او چا به کتلي هم نه وی. نو ملګرو که چېرې غواړئ چې په دغه راز باندې پوه سئ او په دغه سیټینګ باندې پوه سئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې ملګرو نو میډیا اپس ته دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ دغه اپس به په خپل موبایل کې ستاسو په خپل موبایل کې انسټال سي او بیا به تاسو راسئ په دغه باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دغه رقم به اوس تاسو په موبایل کې دغه اپس خلاص سي. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو ته خلاص سو دغه رقم دغه یو پرمیشن له تاسو څخه غواړي دغه به دلته تاسو راسئ الاو باندې به کلیک وکړئ دغه به تاسو الاو کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ دغه رقم به ملګرو تاسو ته د اپلیکیشن چې سي خلاص سي. نو ملګرو ګوره د دې راز څه راز ده کله چې دغه اپلیکیشن خلاص سو لیست یې مخې ولوارئ کله چې مولار دغه لیست یې مخې بعد کې بیا هېڅ مسله هم نه کوي نو ملګرو ګوره تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپس خلاص شي د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس یې دا رقم دلته دی تاسو ته رااړوي. نو په دې کې ملګرو تاسو کولی شئ چې خپل تصویران خپلې ویډیوګانې خپل میوزیکان ټول شیان پټ کړئ. نو ملګرو دغه به تاسو څنګه پټوئ ګوره زه به راځم په ګیلرۍ کې تاسو ته یو دوه فلټران درښیم. کله چې ګوره زه ګیلرۍ ته رالم دغه رقم ګوره ملګرو زه اوس راځم دلته یوه ویډیو وي هغه زه پټوم. ګوره فیسبوک ویډیو وینئ تاسو وینئ چې په دې کې 3 ویډیوګانې دي. اوس زه غواړم چې دغه ویډیوګانې پټې کړم او دغه رقم واتساپ ایمیج د دغه 2 فلټران زه دلته پټوم چې دا بیا یو څوک هم نشي کتلی. په دې کې زما پرسونل شیان دي دغه د یو څوک هم نشي کتلی. نو دغه رقم ګوره ملګرو دلته به تاسو راسئ یو خو به فیسبوک ویډیو ډاونلوډر پیدا کړئ. ګوره ملګرو فیسبوک ویډیوګانې کې 3 ویډیوګانې دي زه یو دا فولډر پټوم صرف او صرف دغه اپلیکیشن ته دغه اپشن تاسو اون کړئ. یو دغه رقم ملګرو واتساپ الاولو د واتساپ الا به هم زه اوس تاسو ته پټ کړم یعنې په یوه کې ویډیوګانې دي په بل کې تصویران دي دغه به تاسو څنګه پټوئ. نو ګوره ملګرو زه هغه پټوم. کله چې ګوره ملګرو زه واتساپ ته راسم د واتساپ الا به هم دلته زه چیز کړم پټ کړم. ملګرو زه د واتساپ فولډر پیدا کوم. کله چې ملګرو زه د واتساپ فولډر پیدا کړم هغه فولډر به هم دلته زه تاسو ته پټ کړم یعنې په یوه کې ما ویډیوګانې ایښي دي او دغه رقم په بل کې ما تصویران ایښي دي. که هر یو تاسو پټوئ هغه تاسو ډېر په اسانۍ سره پټولی شئ. ګوره ملګرو زه راځم د واتساپ ته. کله چې ګوره ملګرو زه واتساپ پیدا کړم دلته زه راځم لاندې واتساپ پیدا کوم. ګوره ملګرو دغه واتساپ شو د واتساپ الا به هم تاسو چیز کړئ پټ کړئ. کله چې ګوره ملګرو ما هغه پټ کړئ دغه رقم ګوره دغه اپشن اون شو یعنې د واتساپ ویډیوګانې تصویران هم چیز شو پټ شو. نو ګوره ملګرو زه به ځم هغه 2 فلټران ګورم چې آیا هغه 2 فلټران پټ شوي دي که نه دي. ګوره زه بېرته خپل موبایل ګیلرۍ ته رالم. کله چې زه ګیلرۍ ته راسم دغه به زه یې ریفریشه کړم. کله چې ګوره ملګرو زه دا ریفریشه کړم اوس ګوره هغه 3 د واتساپ کوم تصویران چې دي تصویران یې پټ شو د واتساپ تصویران پټ شو او د هغه رقم کومه فیسبوک ویډیو ډاونلوډر شو په کومې 3 ویډیوګانې چې ما په فیسبوک کې ډاونلوډ کړې ولې هغه ویډیوګانې هم پټې شولې. نو ملګرو په دغه اپس کې تاسو د فیسبوک ویډیوګانې د واتساپ ویډیوګانې دغه رقم د خپل ګیلرۍ ویډیوګانې اډیوګانې تصویران دغه رقم ایمیج شو یا کوم نور فایلونه وو هغه ټول تاسو پټولی او ښکاره کولی شئ. بیا به یو څوک هم ستاسو شان نشي کتلی. ګوره ملګرو دغه فلټران ما اف کړي دي که بیرته زه دغه اون کړم ما اون کړي دي که بیرته زه او کړم یعنې دغه به بیرته بیا هلته چیز شي ښکاره به شي. ګوره ملګرو بل هغه یو واتساپ الا و دغه هم بیرته زه اونوم او دغه رقم نو ویډیو ډاونلوډر و دغه ده یو دا ما اون کړی ده یو سکرین شاټ ده یعنې دغه بیرته زه ټول چیز کوم اونوم. کله چې ملګرو زه دغه اون کړم نو دغه ټول به بیا هلته چیز شي ښکاره شي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. نو دغه په ذریعه سره تاسو د خپل د موبایل کې کومې ویډیوګانې وي یا تصویران وي یا اډیوګانې وي هغه تاسو پټولی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که مې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.